بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کتونکو زه اقبال محسن یم. نن د یو دوو ښاغلیو ستورو مبارزو لیکوالانو په حواله باندې یو څو خبرې کومه. زه باوري یم که نه چې دا راسره په غور باندې واورئ. زمونږ د خیبر پښتونخوا هر یو شازلمی د اسمان ستوری دی او مونږ ته ډېر زیات نږدې او محبوب دی. خو په دې ستورو کې دوه نومونه داسې دي چې هغه یوازې ستوري نه دي بلکې زه به دا ویم چې هغه نور او سپوږمۍ دي. د خیبر پښتونخوا دغه ستارې چې دي دغه ستوري چې دي یو زموږ محترم ډاکټر کرن خان صاحب دی او دویم محترم افسر الملک افغان صاحب دی. دا دواړه داسې پیژندلي نومونه دي چې دوی د ځان لپاره هم د قام لپاره هم د دې ولس لپاره هم په عملي توګه باندې کارونه کړي دي، کوي او د کولو هڅې لري. دا هغه اوازونه دي، هغه هنرمندان دي او هغه سوچونه او فکرونه دي چا چې د سندرې د لارې، چا چې د غزل د لارې، چا چې د ټپې د لارې، چا چې د ناڅاپي د لارې، چا چې د کې پروډکشن د لارې، چا چې د ای پروډکشن د لارې او چا چې د کمپیرینګ د لارې په مختلفو موقعو باندې خلکو ته د روان چیلنجونو په خاطر باندې د هغې سره د مقابلې په هیله یا د هغې ستونزو د حل کولو په هیله باندې خپل آواز بدرګه کړی دی چېرته چې ضرورت راغلی. زه د خپل طرف نه جناب محترم ډاکټر کرن خان صاحب ته او محترم افسر الملک افغان صاحب ته ډېر د ویاړ او د زیار په نظر ګورم چې هغوی په ډېر کم وخت کې د دې کام دپاره د سوشل میډیا د لارې ډېر لوی لوی کارونه کړي دي او کوي. نو زه اوس چې کومه دویمه خبره کول غواړم هغه دا ده چې جناب محترم ډاکټر کرن خان صاحب او جناب محترم افسر الملک افغان صاحب دا هڅه کړې ده چې ولې نه د دې غمځپلي د دې تپوهلي ولس چې دا په ستونزو کې ګیر دی، دا په مصیبتونو په مشکلاتو کې ګیر دی، ولې نه چې د هغوی دپاره موږ د یو داسې پلیټفارم نه اواز اوچت کړو چېرته چې د اعتماد د لارې، د باور د لارې، د یقین د لارې هغوی ته هغه شیان په ارزان قیمت د اعتماد د لارې میلاو شي د کوم چې دوی خوبونه ویني، کوم چې دوی صرف په موبایلو کې ویني. ولې نه چې دوی د خپلو جایداد، د خپلو کورونو، د خپلو دفترونو، د خپلو بلډنګونو او د خپل هغه شیانو مالکان شي د کوم چې دوی ارمانونه کوي. نو ډاکټر کرن خان صاحب او افسر الملک افغان صاحب دوبۍ ته لاړل د یو لوی سرچ نه وروستو هغوی د اعتماد د لارې، د باور د لارې او د یقین د لارې هلته د ریل اسټیټ د لارې یو کاروبار شروع کړو او دا کاروبار دی یوازې د ځان لپاره شروع نه کړو بلکې د هر یو پښتون بچي ولس لپاره په هغې کې دا هڅه وکړه چې څومره زموږ پښتانه دي خصوصي توګه باندې د خیبر پښتونخوا یا د پاکستان څومره چې دي هغوی چې په دوبۍ ته راځي او کوم بلډینګز یا دفترې یا دوکانونه چې به دي د ورایې لیدل، ولې نه چې مونږ یعنې ډاکټر کرن خان صاحب او افسر الملک افغان صاحب د دې خلکو دپاره په دې پلاټس کې، په دې دفترو کې، په دې هوټلو کې، په دغې رومز کې د هغوی دپاره برخه وکړو. دغه برخه د زرګاو درهمانو نه یا د ریالونو نه والا تر د کروړونو پورې خبرې په هغې کې کېږي. ټیک ده، موږ دا منو چې غریبي ده، دومره پیسې به ډېر په کوشش سره پیدا کېږي. نو یو کس دغه ځای نه اخلي که نه، 2 کسان ملګري شي، 3 کسان ملګري شي، 10 کسان ملګري شي، د یو کس په نوم په هیله باندې هغه واخلی کال 2-3 کاله پس به دغه زوی نه ستاسو وي. دا یو خبره بله کوم که نه زموږ مشران څوک لا اوس هم ژوندي دي او څوک پاتې شوي رب تعالی دې وبهي دې کراچو ته بتلل، هلته به یې رشکې چلولې، خودداره خلک وو، غیرتمند خلک وو، صرف رشکه به یې چلوله او لږ ډېر څه زویونه کې به یې چوکیداري کوله. نو ګوره 20-30 کاله مخکې به دوی دغه مطلب رشکې چلولې، چوکیداري به یې کولې. اوس وګورئ که نه خلکو همت به یې نه لو. اوس هغو هم او د هغوی بچي هلته خپل پلاټس اخیستي دي، بلډینګونه یې اخیستي دي، ډېرې را جوړې کړي دي، کرایه نه ولې تشې راځي او دغه ځمکې خپلې ځمکې دي. اوس زه دا وایم چې څنګه زموږ پښتانه په بهر هېواد کې ټینکرې چلې، دا د حلال رزق ذریعه ده، دا نه وایم یا چوکیداري کوي یا نور څه ګاډي چلې وغیره که نه. دا خلک به هم د دغې بلډینګانو، هم د دغې دفترو، هم د دغې دیرو، هم د دغې زویونو مالکانان وي. لږ همت پکار دی او زه دا وایم چې دا زموږ لپاره یو ډېره لویه اپارچونټي ده چې زموږ ریفرنس لپاره زموږ ګران کرن خان صاحب او ګران افسر الملک افغان صاحب په دوبۍ کې ناست دي او هغه بار بار د ویډیو لارې د ماته او تاسو ته دا پیغام درکوي چې راشئ او په دغه ځای کې انویسټمنټ وکړئ د ځان لپاره، د روان مستقبل لپاره او د قام لپاره. نو خوږو کتونکو دغه یو پیغام مې لرو، زه باوري یم چې دا به تاسو په غور اورېدلی وي او زه دا هم غواړم چې دا خبرې به موږ تش اورو نه بلکې په دې باندې موږ عمل وکړو او د دې دواړو ستورو سره چې دا زموږ هنرمندان دي، زموږ په دې باندې باور دی، زموږ په دې باندې یقین دی او دا زموږ سره موقع ده چې څه نه څه انویسټمنټ د دوی سره د دوبۍ په دغې هوټلو کې څومره هم چې هغې کوم زویونه موږ ته ښایي په هغې کې ورسره انویسټمنټ وکړو، په هغې ورسره ملاتړ وکړو د ځان د ګټې دپاره هم، د هغوی د ګټې دپاره هم او د خپل مستقبل د ګټې دپاره هم. ډېره زیاته مننه کوم او ډاکټر کرن خان صاحب او افسر الملک افغان صاحب زموږ د ټولو مینه، زموږ د ټولو ملاتړ به هم ستاسو سره وي.
اجازه غواړم. الله پاک پامان.